مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله هغه فرمای خپل تاریخ کې لیکي چې مدینه منوره ته لاړم. په مدینه منوره کې حاجیان 18 ورځې تیری او 40 منځونه کوي، او یو حدیث کې هم دقسې راغلی دی چې مدینه منوره فرمایي زما جمعات کې 40 منځونه وکړل د شفاعت به د قیامت پر ورځ کوم. حاجیان صاحبان لاړ شي 40 منځونه کوي، او چې کوم نیک خوش قسمته خلک یې هغوی پکې ډېرې ورځې تیری، زیات وختونه تیری. شیخ الهند صاحب لیکي وی مدینه منوره کې ناست ما او هر به مو غورځول، هلته کې یو عجیبه منظري، مدینه منوره په سړي ډېره خوږه لګېږي، او بیا حاجیان چې خوراک کي د کړکۍ نه بهر هغه پوټي موټي وغورځوي نو دا پیشوګان راځي او هغه پوټي خوري. وی یو ماشوم مې د نظره شو، ماشوم ته ګورم چې دی راغی داسې یو رکوټې بچی دی، هغه پوټي څه خوري او څه ځان سره څادر کې تړي او روان دی. یو ورځ مې دا ماشوم ولید، دوباره مې ولید، بیا مې ولید، او دغه د ټولو حاجیانو په کړکو دا ماشوم ګرځي، او کم پوټي کمې واړې ډوډۍ کمې سړې ډوډۍ چې د حاجیان بار غورځوي یا کمې میوې غورځوي، دا ماشوم هغه رالي څه خوري او څه ځان سره وړي. او ډېر خوبصورت مزېدار خشته ماشوم دی. بار ته ورپسې راووتم، بچې دی خوا راشه. یا ماشوم راغی، وی ما ورته بچې یو تپوس ته نه کوم، دا ته څه کوې؟ وی ما ته وایي چې یاره کاکاجي زما پلار مړ دی او زه یتیم یم، یو مې مور ده او زما سمانه ماشومان وړي داسې خویند ماشومان ډېر واړه، مور مې چونکې مونږ د عزت کور سره تعلق لرو نو خدمت ته چا نشي کولی، زه پکې مشر یم او دا مشر هم د 11 کالو دی، نور چې څومره زما وروڼه خویندې زما ټول کشران دي، نو د روزې د رقم نه لګي، مزدوري نشو کولی، نو زه دغه د حاجیانو په دې کړکو باندې خپله خورم، څه هغه مور له هغه یتیمانان وروڼو خویندو له وړم. وی ما ورته دې ماشوم ته ووې چې بچې یې د کوم ځای؟ وی ما ته وایي چې الحمدلله من المدینه، د مدینې منورې باشنده، د مدینې منورې د نسل سره تعلق لرم. وی ما ته لږ تپوس زیات کو، وی ما چې بچې دا تپوس د نه کوم چې ستا پلار نیکه د بل ځای نه دلته راغلي دي او که نه د دې ځای باشنده خلک یې؟ وی ما ته وایي چې نه، زه د انصارو د مدینې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم انصارو د هغې انصارو په خاندان کې مو د هغوی په نسب کې. وی زړه مې درد وکړه، درد چې یا الله دا د یو انصاري بچی دی، د نبی علیه السلام د یو ملګري بچی دی. نو وی ما ورته وایي چې بچي یو خبره ته کومه، داسې چې زه د دیوبند د دارالعلوم سره تعلق لرم، د هغې استاد یم. دیوبند خو مشهوره مدرسه ده، او د دین چې په دې دنیا کې نن د دارالعلوم دیوبند نه کومې چینې روانې دي رونو، حقیقت دا دی چې دومره چینې د بلې مدرسې نه نه دي روانې. که نن د جهاد میدان وګورې د دیوبند برکت دی، که نن د دینی مدرسو میدان وګورې د دارالعلوم دیوبند برکت دی، که نن دعوت او تبلیغ وګورې د دینی مدرسو برکت دی، که نن سیاسی میدان وګورې، که د آزادۍ تحریک وګورې، د دې ټولو تعلق رونو د دیوبند د مدرسې سره دی. د دیوبند مدرسه هغه مدرسه ده چې د هغې بنیاد سنگي بنیاد دپاره کم ډیزاین جوړ شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ښودنه جوړ شوی دی. تاسو به دیوبند تاریخ نی سټډي کړی، ابه مو نی کتلی. د دیوبند د تاریخ په سلسله کې د مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وینا ده چې زما په ذهن کې ډېر لوی سوچو او ډېر لوی فکر و چې دا مدرسه خو موږ شروع کړه، د یو بوټي د لاندې نه یو مدرسه شروع کړه، لیکن یاره د دې مدرسې سره به څه کوو؟ دې کې عبادي به کوم ځای کوو؟ دې کې دارالحدیث به کوم ځای جوړو؟ دې کې جومات به کوم ځای جوړو؟ دې کې د لنګر ځای به کوم ځای جوړو؟ دلته به د طالبانو د سکونت ځای کوم ځای جوړو؟ وی په ذهن کې مې دا پریشاني ده. سوچ دی خلک یو کور جوړوي، یو هم جوړوي، نو خلک انجینیرانو سره مشورې کوي، او انجینیر سره چې مشوره وکړي د هغه د نقشې مطابق کار وکړي، نو هغه په لږ ځای کې ډېر کار کولی شي او په صحیح طریقه کار وشي. وی زما ذهن کې دا سوچو چې چا سره مشوره به کوم، ګلکار سره، انجینیر سره، په کومه طریقه د مدرسې بنیاد کېدم. وی د شپې خوب وینم د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې ولید. مولانا قاسم صاحب لیکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولید. ما ته وی ولې پریشان ہے؟ میں چې صاحب مدرسه جوړوم ډېر پریشان یم. ولې مدرسه کې پریشان ہے؟ صاحب دیوالونه جوړول دي،
صاحب دارالحدیث جوړول دي، جماعت جوړول دي، پورا نقشه بلډینګ جوړول دي، هغې سره به څه کوم؟ په دې سوچ کې چې چا سره مشوره وکم؟ د دواړو جهانو سردار راته فرمایي راځه زه درته په خپله نقشه اچوم. نبی علیہ السلام مخکې شو کونډي وی پیغمبر علیہ السلام خپې بلې خپې روان دی، پیزار پڼې سپلی نه دي پخپو روان دي، چوکا مبارکه باندې کرخه راکاږي، دلته بنیاد بتاو کې، دلته دارالحدیث به جوړ کې، دلته جماعت به جوړ کې، دلته کمرې به جوړې کې، دلته د میلمنو ځای به جوړ کې. دا ستا دپاره نقشه شوه. السلام په خوب کې مبارک کمه نقشه راته اوخناسته چې د خوب نه راپاڅېدم، زړه کې مې اوس فوراً راځي چې خدای دا نقشه رانه غلطه نه شي. نقشه خو ما ته وښودلې شوه، غلطه نه شي رانه نقشه، یېره رانه نه شي چې رڼا ولګېده رالم هغه ځای نه ګورم چې کم د دواړو جهانو سردار راته کرښې راښکلي دي چې ما نه ځای غلط نه شي هغه ځای ناپ کم. وایي چې رالم ومې کتل د دواړو جهانو سردار د هغه کونټی مبارک نشان په ځمکه هغسې پروت دی، بلکې د نبي علیہ السلام د خپو مبارکو د قدمونو نشان هم په هغه ځمکه پروت دی. د کومې مدرسې بنیاد چې د دواړو جهانو سردار کېدي او کرښه د دواړو جهانو سردار راکاږي رونو چې د هغې نه د فیس چینې نه خورېږي کوم ځای نه به خورېږي. نو دارالعلوم دیوبند هغه مدرسه ده. دنیا کې نن جهاد چې څومره ګورې د دې بنیاد دارالعلوم دیوبند دی، دعوت و تبلیغ سلسلې جرړه دارالعلوم دیوبند دی، د مدرسو بنیاد دارالعلوم دیوبند دی، ستا د تحریک ازادۍ بنیاد دارالعلوم دیوبند دی. هغه دارالعلوم دیوبند چې د هغې نه نن د دنیا چینې روانې دي، چینې خورېږي د هغې نه د هغې دپاره بازار شته، نه د هغې د ما نفس یو ورور راته خبره کوله، مولانا صاحب دي راته خبره کوله وی دا مدرسه ده او خدای پاک جوړی. ما وی الحمدلله دې نه معلومیږي چې د مدرسې اراکین د مدرسې ملګري دا اخلاص والا خلق دی، دا مخلصان دي، دې زړه کې اخلاص پروت دی، مدرسینو کې اخلاص پروت دی، طالبانو کې اخلاص دی، د کلي خلکو کې اخلاص دی. نن دومره لوی بلډینګ ته وګوره، څه مارکیټ نشته، څه کارخانه نشته، څه دکانونه نشته، او دا دې لګیا د صاحبه مدرسه د دین خدمت کېږي او د دین دا بوټي طالبان ته سیراب کېږي. هغه طالبان چې د مستقبل زمونږ د دین مرکزونه او بنیادونه دي، نو الله دې دا ټولې مدرسې کامیابي کړي. بهر صورت رونو مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الهند رحمت الله علیه ورته ویې ماشوم ته وایي زه د دیوبند د مدرسې استاد یم او بچې تا ته دا خبره کوم چې ما سره لاړ شي هندوستان ته دیوبند ته، لکه د خپل بچي غوندې به دې زه وساتم، د بچي غوندې تربیت به دې وکړم او ښکلی عالم به دنه خدای پاک جوړ کړي، مزیدار عالم به دنه جوړ شي. وی هغه ماشوم ما ته وایي چې بابا دا خو دا ډېره ښه خبره وکړه، مور سره به سلا وکړم. ویمه چې ځه مور سره سلا وکړه. وی ماشوم هم رخصت شو، زه هم رخصت شم. وی بله ورځ چې زمونږ د تلو ورځ شوه نو دا عامه قاعده ده، حاجي صاحب ته پته وي چې کوم وخت مدینې منورې نه سړی روځي نو آداب دا دي چې سړی د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې ته ودرېږي او په نبي علیه السلام صلات سلام واچي، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مخامخ نبی علیہ السلام ته مخامخ ولاړی، هغه سوره مبارکه چې ده مواجهه شریفه کې بالکل د دواړو جهانو سردار ته مخامخ لګېدلې ده، بالکل مخامخ لګېدلې ده. او طریقه محمدیه کې هغې لیکي وی نبی کریم، بلکې دا خو نور روایاتو کې دي چې څومره نبی علیہ السلام ته مخامخ هلته کې څوک صلات سلام وایي نبی علیہ السلام یې اوري. دلته نه چې نبی علیہ السلام باندې درود لېږي، سلام لېږي، فرشتې ورته رسوي، هلته مخامخ چې ورته وی یا علی نائیا ابلغته، او چې کم سړی په ما د قبر خوا کې وي سمعته زه هغه اورم. مخامخ حاجیان ولاړي خو د ادب او احترام سره ګورئ. د نبی علیہ السلام مخکې صلات سلام چې وی ډېر لوی د ادب او احترام خیال وساتي. هلته یې بره په هغه جنګلو د پاسه آیت هم لیکلی دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دا آیاتونه لیکلی دي. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، دا آیاتونه هلته لیکلی دي. او هلته پولیس والا هم ولاړي، د جامعې طالبان هم ولاړي، سړي ته د هغې آداب هم ښیي. نو چې سلام په نبي علیہ السلام واچئ او بهر ته سړی روځي نو سړي په دې ذهن باندې ډېر لوی بوجي چې اوس رخصتېږم که نه، دا د رخصتۍ سلام دی. نو چې نبي علیہ السلام نه سړی یو رخصت اخلي او روانېږي، وایي چې بار راووتم ماشوم راته ولاړو، ما ورته ویلو چې فلانکي ځای کې به مونږ ته ودرېږي. ویمه چې بچې څنګه چل دی وکړو، مور سره دې مشوره وکړه ما سره به ځې؟ هغه ماشوم ما ته وایي چې بابا مور سره مې مشوره وکړه او مور راته وایي چې بلکل لاړ شه ورسره هندوستان ته لاړ شه، خدای به دنه عالم جوړ کړي. وی مور مې راته دا ووایي چې خیر دی که مولا دنه جوړ نه شي
عالم در نه جوړ نم شي پروا نشته، په ما دا ماشومان یتیمانان بچي دي، زه ته د یو کس ماشوم خو به د بل په غاړه ور وړې، ستا د نفقې ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که نه. وی نور مې پر یړو اور بل شو چې خدای یو بیبي ده، یو ښځه ده او د انصارو د خاندان ښځه ده، د مدینې منورې اصلي باشندگان، او نن دومره هغې غریبې ته تکلیف دی چې یو ماشوم بچي ته وایي خیر دی که ملا نه چې خو ستا نفقې نه خو به خلاصه شم. مې چې بچی بس ټیک ده، په پلانکي ټیم به زمونږ قافله روانېږي او زمونږ بلډینګ ته به راشي یو ځای به ځو، او خفه کېږه مه مور ته به دې ووې زه به ستا لکه د اولاد غوندې خیال ساتم او ستا به ډېر خیال ساتم، خدای به دې عالم کړي. وایي چې روان شم داسې د 10-11 کالو ماشوم دی، الله دې مونږ کې داسې طلب پیدا کړي. وایي ما ته وایي کاکاجي له غوندې ودرېږه، وایي ودرېدم، وایي دا ماشوم هم ودرېده، او مخامخ یې شین ګمبد ته ګوته ونیوله. د نبی علیہ السلام د روضې مبارکې د پاسه شین ګمبد دی، زموږ حاجي صاحب وایي که نه شین ګمبد نه را بهر شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، شین ګمبد دی مخامخ. وایي ما ته وایي کاکاجي او تپوس ده نه کوم، مې چې څه وی؟ وایي چې یاره ته ما کوم وطن ته بوځې، هندوستان ته مې بوځې، دا هلته شته، دا شین ګمبد هلته شته. وایي زه خو پوه شم. وایي ما ورته وایي بچې که دا ګمبد هلته وي دلته مونږ څه کول؟ هلته خو دا ګمبد نشته، ځکه دلته مونږ مزلې کوو، د میاشتو بیړو کې او په بحري جزونو کې راځو، خو دا شین ګمبد هلته نشته. وایي ما ته وایي چې بابا داسې کار دی خفه کېږه مه، دا سړی ډوډۍ مې خوښې دي، دا ناره مې خوښه ده، د دې کړکو دا سوکړکونه او دا سپوره ډوډۍ مې خوښه ده، او که عالم هم نشم پروا نشته، خو د دې شین ګمبد پرېښودو ته تیار نه یم، دا نه پرېږدم. دا حقیقت دی رونو. د نبی علیہ السلام محبت چې چا په زړه کې وي د هغه د کلي او د هغه د در و دیوار سره به محبت ساتي، د هغه د خاورو سره به محبت او مینه ساتي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم زمونږ د چا په مذهب یو، د چا په مسلک یو، مدینې منورې ته لاړ، 40 لمونځونه به مدینه منوره کې کې، مدینې شریفې ته لاړ. د حاجان چې بعضې راشي مدینه او مکه، څوک لا وایي مندینه او مکه، نومونه زده کړې، د ادب او احترام نوم اخله. مدینه منوره، مکه مکرمه، مکه معظمه د پیغمبر علیه السلام او د خدای ته نسبت دی، نو د هغې نومونه لږ په عزت او په قدر باندې اخله. به هر صورت امام صاحب چې کله مدینې منورې ته لاړ، دا خو بلا شاګردان دي، مریدان دي، شاګردان دي. په مدینه منوره کې یو 2-3 ورځې تېرې کړې، بسترې اوچته کړه. شاګردانو ته وایي صاحب څه کې؟ وایي بس زه ځم. شاګردانو ته وایي صاحب کوم خوا دی؟ وایي کوم ځای نه چې راغلی یم خپل وطن ته ځم. امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي بس زه روانېږم. هغې بیا ورته کېناستل، وایي صاحب ته څه څه کوې؟ خلق مدینه منوره د خدای نه غواړي چې میاشتې تېرې کړم، کلونه پکې تېر کړم، نو چې دومره وخت نه تېروې نو زه یو 2 میاشتې، یو 3 میاشتې، یو میاشت خو تېره کړم. امام صاحب رحمت الله علیه ورته امام ابو حنیفه وایي نه بس زه د اجازت غواړم او ځم، ما ته عذر دی. هغې ورته وایي صاحب زمونږ خو دا خیال دی چې ته به مونږ سره ډېر وخت تېر کړې، چې دومره ډېر وخت نشي تېرولی نو کم از کم دغه 8 ورځې خو تېرې کړه چې 40 لمونځونه خو پوره کړې که نه. ایثار یې کړې امام صاحب. سار له بیا امام صاحب رحمت الله علیه بستره راواغېسته، وایي زه ځم. هغې ورته وایي عجیبه خبره ده، خلک به را پورې خاندي. دا خلک وایي چې ستاسو څنګه امام دی، تاسو د چا مسلک سره تعلق لرئ، د چا په مذهب یې، ستاسو امام د مدینې منورې نه هم تښتي. بیا امام صاحب پاته شو چې سار له شو، بیا بستره راواغېسته، دي ورته کېناستل، وایي صاحب عذر مونږ ته بیان که څه عذر دی، ولې دی؟ اوس به مونږ پورې هم خلک خاندي، تا پورې هم خلک خاندي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي وی پرېمېده چې لاړ شم، ما ته قوي عذر دی. عذر دا دی چې د کله نه زه د مدینې منورې خاورې ته راننوتی یم نو ما اودس نه دی مات کړي، متیازې مې نه دي کړی. زه یارېږم چې هسې نه په داسې ځای کې زه خپلې متیازې توی کم چې کوم ځای کې د دواړو جهانو سردار خپه مبارکه نه ایښودی. محبت او عشق دې ته وایي. زمونږ حاجي صاحب محمد امین د دین یو پیشوا دی، یو لوی امام دی. په مدینه منوره کې به درس کوم او د عهد کړو چې د مدینې منورې نه به بار نوځم، جون به مې مدینه منوره کې، او د خدای نه دا غواړم هم چې د ما نه ساه او مرګ هم زما مدینه منوره کې نصیب شي. او درس به په ریاض الجنت کې چې کوم ریاض الجنت باندې مشهور دی، ځکه نبی اسلام فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده د جنت د باغچو نه یو باغچه ده. نو بعضې حضرات خو هغه دا
معنا کوي چې یاره جنت کې څنګه سړی جسمانی طور سیرابېږي. دغه باغچه کې او دغه ځای کې به د نبي علیه السلام نه صحابه کرام روحاني طور سیرابېدل. لیکن زمونږ نور محدثین لیکي چې نه، دا حدیث بالکل ظاهر معنا ده او په حقیقت ظاهر باندې محمول دی. دا ځمکه خدای د جنت نه راوړې ده او د قیامت پر ورځ به خدای پاک دا ځمکه والي او جنت کې به کېږي. او بلکې چې کم سړی په هغه ځای کې مونځ کوي یا پکې کښېني، نو علما لیکي ډېرې دا تصور وکړي او خدای نه دا سوال وکړي چې یا الله دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستم، نو خدای آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کړي. نه به ریاض الجنت کې ناستو او هلته کې ستنې دي، یو ستن د اسطوانة السریر چې کوم ځای به نبي علیه السلام اعتکاف کو، بله په شین خط باندې لیکلي دي اسطوانة السریر، د ستنو مخصوص نومونه دي. هغه ستن سره به د امام مالک رحمت الله علیه هغه مسند هغه ګدۍ پرته وه او طالبان په سوونو طالبان به ورته ناستو، د حدیثو درس به یې کو. یو ځل امام مالک صاحب ناست دی، یو سړی راغی همدغه ریاض الجنت کې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره د امام مالک چې کوم محبت او مینه وه، ځان له مستقله وینده ساتلې وه او هغې ته هدایات ورکړي وی که څوک راځي او د عامې مسلې تپوس کوي نو فوراً به ما ته وی زه به راوځم، او که کم سړی راځي او د حدیثو طلب پسې راغلي نو کښېنوه. نو چې دا بس 15 شپږ یا 10 کسان جمع شو، امام مالک صاحب به غسل وکړو، به یې لمبل، پاکې جامې به یې واغوستې، خوشبویي به یې ولګوله، پټکې به یې په سر که او ځان به یې برابر که نو راوبوت. چا به ورته وي چې څوک د عامې مسلې تپوس کوي زر روځي، او چې څوک د حدیثو تپوس کوي نو دومره په لوی شان و شوکت روځي. یاره وایي چې ما د نبي علیه السلام د حدیثو ښودنې ته جامې نه بدلې کړې، غسل مې نه کړې، خوشبویي مې نه پورې کړې، نو ما له د پیغمبر علیه السلام د حدیثو نه حیا راځي. دا دغه محبت. نو دغه ځای کې د جنت د باغچه کې به ناستو د پیغمبر علیه السلام د روضې مبارکې خوا کې، هلته سړي له ډېر زیات خوند ورکوي. د ناستو ما همدغه ریاض الجنت کې روضة الجنت کې خوا کې ناستم، نو هلته کې چې کم حاجي ناست دي نو هر څوک دا خواهش کوي چې پنجرې مبارکې سره نږدې سړی کښېني. نو زه هغې سره خوا کې ناست وم، نو هلته کې پولیس والا ګرځي، یو پولیس والا بعضې خلک دا څادر راوالي نو جنګلې پورې مږي، څوک لاسونه ور پورې مږي نو هغې یې منې کوي، وی دا به نه کوې. نو ما هغه پولیس والا ته وویې مې دا خلک مې راشه ته سره ځان لږ اشنا کړه که یو پوټې ور نږدې کړي. نو ما ورسره څه خبرې اترې شروع کړې. ما ته ته کوم ځای مې زه پاکستان، ما ته یاره پاکستانیان ټول دلته کې راځي او د جنګلې پر څوک څادرونه مږي او څوک ورپورې لاسونه مږي، دا ولې نه منې کوې؟ ما یې اوس که ده ته وایه چې دې کې د منې کولو څه دي، خو مې راشه ته ځان ملګری کړه چې ته کارو شو لږ د نږدې کي. ما یاره زمونږ خوړه ورته شین شو په تقریرونو پارڅه کې ورته وایو، خو مې دا خلک نه سمېږي. یو کس پاسېده نو ما ته هغه پولیس والا اشاره وکړې دلته راځه کښېنه. نو چې دلته کښېناستم قسم دی اړه مې ټینګ نه شو چې دا پولیس والا سترګې اخوا شو، نو ما هم دا خپل لاس ور وغځوه هغه جنګلې پورې مې لګومږه، د هغه راته خیال شو نو ویې خندل، ګوتې راته وخوځوله چې ټول همدغسې یې. هغه سړي زړه صبر نشي کولی، زړه د سړي اطمینان نشي حاصلولی، سړی په ځان بالکل پوهېږي نه، ټینګېږي نه. امام مالک رحمت الله علیه هلته ناست و، د حدیثو درس شروع دی. یو سړی راغی او چې څنګه راغی، اوس د آداب د علم د مجلس دا دی چې کوم سړی مجلس ته راشي نو اخري سر کې به کښېني، د خلکو په اوږو باندې په سټونو قدمونه اخیستل دا منع دي. که یو مشر سړی وي یا څوک لار وله ورکي یا مخکې ځای خالي وي نو بیا مخکې راتلی شي. یو سړی راغی او طالبان ناست دي او د حدیثو درس شروع دی او د امام مالک درس کې به ټول خلک په اطمینان او په سکون بیا ناست، او چې څنګه راغی اوس صاحبه د هغه غاړې د کېناستېدو په ځای باندې راغی او د خلکو په دې اوږو یې قدمونه راواخېستل، نه امام مالک خواله راورسېد. څنګه راورسېده امام مالک هم حیران دی او خلک هم حیران دی، عجیبه سړی دی. د مجلس بې ادبي دې وکړه، بل زمونږ د حدیثو د درس بې ادبي دې وکړه. عامو خلکو دا ګمان وکړه چې دا څه لیونی غوندې روغ نه دی. څنګه راغی امام مالک صاحب رحمت الله علیه ته وایي چې یو بوټی راپاسه. امام مالک صاحب وایي چې اوس په ما څه کوي؟ وي ته راپاسه لغوندې نو پیسه بالکل د حدیثو درس یې پې بند کړ. چې کله یې پاسه وی لږ را ترغاړو زه. امام مالک صاحب وایي راشه ور ترغاړو زه اوس که زه سره دلایل شروع کړې چې دا اول دی او څه دي څه دي، د دلایلو دنیا خو ختمېږي نه، راشه بس مسله به در ختمه شي. بیا امام مالک صاحب ته هغه سړی وایي اجازت راکړه چې یو بوټی دې ښکل کړم په دې تندي باندې. امام مالک صاحب دقه ځای کې پوه شو وایي سړی لیونی نه دی، د دنیا نه یو لیونی نه دی، معلومېږي دا چې د دین لیونی دی. ویې ښکل کړه چې تندي یې وله ښکل کړه. نو امام مالک صاحب ورته ویل وروسته نه یو تپوس کوم، وی دا دومره غلطۍ دې ولې وکړې؟ وایي چې څه غلطي؟ وی یو خو
پکار دا و چې د مجلس په هغه اخیري طرف کې ناست وي، مجلس ختم شوی راغلی به وي. دویم دا د خلکو په اوږو د قدمونه واړو. دریم په موږ د حدیثو مجلس بند کړ، دا بیا ادبي دی وکړه. او څلورم دا زه خو حج نه راغلم، نه مې واده کړی چې تا را تر غاړه باسلم. یو څوک حج نه راشي خلک را تر غاړه باسي. یا د مبارکۍ مقامي د خوشحالۍ خلک یو بل سره معانقه وکړي، نو دا څه چل شوي تا را تر غاړه باسلم او ولې دې ښکل کړم. سړی ورته وایي صاحب بلکل دا بیا ادبۍ مې ټولې وکړې، لیکن د یوې وجې نه بیګا دلته کې د جومات کې ما خوب لیده د نبي علیه السلام د مسجد نبوي مبارک ته ناست دی، په دغه ګدۍ باندې د حدیثو درس ته ناست دی او د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې. نبی علیه السلام د ورسره ملګري دي. وی د جومات ته راننوت، وی حضور پاک وفرمایل چې امام مالک ما ته راولې، هغه ته اواز کوي چې راشي. وی تا ته چې وایي چې صاحب نبي علیه السلام دې غواړي. نو وی ته پاسېدې او دا ولیدې رپېدل د یارې نه. وی چې حضور پاک ته ورنږدې شوې، د دواړو جهانو سردار درته وفرمایل چې مه یارېږه، را دې خوا شه. وی ځان ته یې را تر غاړه باسلې او د تندې یې دله ښکل کړه. وی ما وی بنده کله به هغه وخت راځي چې زه ځان ور ورسوم او هغې سینې پورې خپله سینه ومږم چې بېګره دواړو جهانو سردار ور پورې خپله مبارکه سینه مږلې او هغه تندي باندې خپلې شونډې کېدم چې کم تندي باندې بېګاره دواړو جهانو سردار خپلې مبارکې شونډې لګولې دي. وی صاحب ځکه ران تلوار وشو ځان مې درپسې راورسوه. امام مالک صاحب ورته څه وایي؟ قدر زر زرګر شناسد قدر جوهر جوهري. د زرو په قدر زرګر پوهېږي، د لال او د جواهرو په قدر باندې جوهري پوهېږي. یو رکوټې پیسه دې ومونتله او ته به داسې غلې غوندې وغورځوې چې مړه داسې شی دی، لیکن که زرګر له دې ورکړه به وي ولکه دا خو سره زر دي، ابه ته له زرګونو روپو شی جوړ کړي. د علم په قدر رسول الله مبارک لونو پوهېدل، د امام مالک په قدر څوک پوهېدل؟ دواړو جهانو سردار پوهېدل. مونږ خلکو سره د علماو قدر ګورې بلکل نشته، د علم قدر نشته. ټیک ته په سلو کې 10 کسان 20 او 30 داسې مشته چې هغوی د دین سره ډېر محبت ساتي، خو اکثر خلک چې څومره دي علماو پسې څوک لګیایي، څوک طالبانو پسې لګیایي، څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي، څوک بل څه وایي. دا مولیان به څه کوي او دوی څه وکړل او دوی به څه کوي او پاکستان دی. څوک یوزګ څوک مخکې ورځو کې اخبار کې دا راغلي یاره وایي دې مولیانو نه پاکستان وزګارول غواړي. ایو پکې دا غځی نه بیان ورکړو یاره دا دینی مدرسې بندول پکار دي. ما وی ته خو اول پاکستان کې ځان له قدم ځای پیدا کړه، وروسته دا خبرې کوه. اوسېږي بار دنیا کې خبرې داسې کې. ما وی مولا د پاکستان نه چا پلار هم نشي وښکې او بیا باسي څوک چاته هم نشي وښکې. مولا خو هغه کس و چې غونډ کلنټن یې په مخ اغوښتی و. څومره ورته زمونږ د مشرانو سلامونه وکړل. کلنټن ما د خدای نه دعا غوښته خو دعا مې قبوله نه شوه. د خدای نه مې دا ډېرو جمعو منځونو کې او ځای په ځای په مجالسو کې دعاګانې غوښتلې. مې خدای دا پلید خو د پاکستان ته چا ډورانولې. څه پې مونږ په کلنټن څه کوو؟ دومره لوی اهمیت زمونږ د پاکستان خلکو ورکړه چې د هغه نه بلکل شان خطا کړه چې خدای له دې خلکو روحاني پیشوا و که دا څه حجر اسود و دا څه شي و. راغې پاکستان ته هغه هم دومره خندا په دې ملک پورې وکړه. په انډیا کې 15 ورځې تېرې کړې او تا سره 15 ګنټې تېرې کړې درنه لاړ والوته. هېڅ هم دله قبول نه کړل، نه 2 پیسې درکړې هېڅ منه. راغې ولاړ دغه کلنټن دغه د جهان پلید چې پاکستان ته راغی زمونږ دا حکمرانان هغې نه تابعېږي. زم ای حکمرانانو نواز شریف ته وګوره طالبانو پورې سر جنګاو، طالبانو پورې ځان مګه کم خوا لاړ، خپل ټوپک مار ورته خدای راوچت کو، په د اوږې والا ټوپک کېښود وی دننه شه دې جیل ته. اوس دا خدای ورسره خو کي په 6 تاریخ یې د قسمت فیصله چې څه به ورسره کوي راوینې وه. دا د مولا او د طالب بازار و. وګورئ ښه تاسو ته پته وه چې نواز شریف به څه وي؟ افغانستان جهاد پسې نښتې. دا مجاهدین نه دي، دا تخریب کار دي. دلته تخریب کاری کوي او دا کوي او دا کوي او دا کوي. او صاحب د کلنټن دویم ورور یې له ځان نه جوړ کړی او د طالبانو مدرسې بندو او دا به کوم او هغه به کوم او طالبان نه پرېږدم. طالبان خو د خدای د دین خادمان دي. طالبان وایي ځای په ځای صاحب په مدرسو کې ټریننګونه یې وستي دي ورسره. ما وی دا زمونږ اعلان دی راشئ د کراچۍ نه تر پیښوره پورې او خیبره پورې وګرځئ. که تاسو زمونږ په دیني مدرسو کې ټوپک هم پیدا که د 100 ټوپک زنګوالي وي نو وي به که ټوپک هم پیدا که مدرسه کې زه به جرم در کړم، نور خلک پرې زه جرم در کوم. او ستاسو کالجونه یونیورسټۍ زه در سره ځم او ګورم په یونیورسټو کې چې کلاشنکوف یې هغه بمونه ترې درله زه راوباسم. تخریبکار مونږ یو که تخریبکار تاسو یې؟ جګړې تاسو جوړوئ که طالبان او مولیان یې جوړوئ؟ خو د خدای پاک کرم او د خدای فضل و هغه ځای نه بمباري په افغانستان وکړه او بیا دوباره راغی د نواز شریف په ایما باندې او صاحب زه به حمله کوم په افغانستان.
او نه پرېږدم، او اسامه به وجنم، او دا به کوم. اسامه کې غرض نو د افغانستان په حکومت کې غرض دا به کوم او دا به کومه. خدای ورته زمونږ علما میدان ته راویستل. د علماو د دین غروب تاسو ولیدو چې د کلینټن نه د افغانستان نوم ګورې هېر کړو. که ستاسو خیال و نو په قندهار کې د یو بم دماکه شوې وه، تاسو ته به یادي دا مسله. نو چې نور کله به په افغانستان کې څه معمولي غوندې پټاخه خلاصه شوه نو کلینټن مې دما کړي دي، ګورم به ورسره پرېږدم یې نه. دماکه وشوه په دغه ورځو کې چې د علما ورپسې میدان ته راوتي. نو هلته کې په 20 منټه کې دنه د امریکې 20 منټه کې دنه د افغانستان طالبانو ته سوال جواب لیږي، وګوره خفه نه شئ، دماکه موږ نه ده کړې، دا به چې د بل چا کړي وي. مې دومره یاره پرې راغله. د افغانستان او د کابل او طالب نوم د کلینټن نه هېر شو. دلته راغی مې چې دی به څه کوي، چې ته د اسامه یا د بل چا نوم یې په خولې نه دی اخیستی. زمونږ دی چیف صاحب ته وایي اسامه سره به دا کې او دا به کې او دا به کې، په خپله په خولې نوم نه علي. د مسلمان رونو ډېر لوی رعب دی، ډېر لوی دبدبه او ډېر لوی هیبت دی. او دا یاد وساتئ په افغانستان کې خدای طالبو د مولا په لاس کې اسلامي نظام راوسته. ستاسو د ملک د پاکستان به یو وخت ووینئ دا خلک تنګ شوي دي، دې کې به انشاءالله د قرآن او د سنت نظام راځي که خیر پاتې کېدو والا نه دی. خلک تنګ دی بالکل. غون غون وزیر اعظم والا راونیسي او دانې کې څوک کش نه کوي. څه شو هغه مینډیټ والا سړی یې ته غونډ د پچې لاندې ګیر کړی دی، یو مینډیټ والا هم چغونه والا. هغه نور څه شو، هغه نور څه شو، هغه نور څه شو. دا یاد وساتئ رونو، خلک تنګ دي. مسلمانان که د هرې پارټۍ سره تعلق لري خو له دې نظامونو نه تنګ دي. او د خدای نه دا درخواست کوو، دا سوال کوو چې یا الله په دې خاوره په دې اسمان لاندې د هغه کتاب نظام راولي چې خدای تا موږ له رالیږلی. امن او سکون به ویني. ورشه کابل کې وګوره طالبانو نظام لرې نه دی، لږ یو پوټی د تورخم نه ورپورې ځه وګوره، دومره امن سکون او اطمینان. هلته مې افغانستان کې خاص د کابل په ښار کې د یو وزیر سره ملاقات و، هغه سره مې خبره کوله، مې یاره ډېر زیات امن دی. حالانکه یو بل سره دومره دشمنۍ جوړې دي، دا څومره قتل و قتال چې دی یو بل یې وجلي دي، د دومره کلونو کې یو بل یې وجلي دي. یو خلقي دی او بل فلانکې دی او بل فلانکې دی، نه چا سره کلاشنکوف شته نه تماچه شته. مې دومره لوی امن هم راوستی دی او صرف 2 یا 3 وزیران د ټول کابل کنټرول کوي. دومره امن هم پسې راوستی دی. ما ته وایي صرف د یو کس 2 سرونه قلم کړي دي، یو 2-3 کسو غلونو هم لاسونه پرې کړي دي، هر څه ټیک ټاک دي. ګوره ما وایي چې خدای کم نظام را لېږلی دی، هغې کې د مسلمان امن او خیر ته خو مونږ به تاسې شا کړي. ارزاني پکې څومره ده. خاص په کابل ښار کې مو غوښه اخېسته. کابل ښار کې د ګډ غوښه د پاکستان په 55 روپۍ کیلو خرڅېدله. مې راشي زمونږ په وطن کې د دقیانوس د زمانې هغه اوښ چې حلال کړي نو د هغه غوښه هم په 80 روپۍ. دا زمونږ وطن دی. اوړه دې نه کابل ته ځي، دلته ورته خلک لین کې قطار کې ولاړي، هلته لین او قطار نشته. پیټرول د هغه دی نه ورشه ګنداو کې وګوره په 12.5 روپۍ لیټر پیټرول میلاویږي. افغانستان نه راځي. ګاډي وګوره خلکو پې مزې وکړئ. طالبان دي، طالبانو ته مې تاسو پوره په پاکستان کې چا په خر سورلی ته نه پرېښودی او هلته کې وګوره جسته کښېنې ډر ډر هغه ځای ته یې وګرځئ، یو لینډ کروزر دي. قسم دی که ما به هېڅ خلک نه اخوا لږ ګرځئ. ګوره طالبان خو هم دي خو په را باندې چېرته راوخېجه. هسې نه چې طالب ته قار غوسه کړي دلته رانه خپل زور ونه باسي. دا خو هم د خدای مست خو دي که نه. صاحب جزونه دوی ته خدای مسخر کړل، لینډ کروزر دوی ته خدای مسخر کړې، ګاډي خدای غینه واخېستل دی له یې ورکړل. دا غریبانان ټینکونه خدای دی له ورکړل. وایي دلته ټریننګ کېږي او پلان کېږي. مې زمونږ هغه طالبان پیدایشي ټرین دي د جهاد. ټریننګ بریننګ نشته، پیدایشي د جهاد ټرین دي. وی تاسو طالبانو له ټریننګ ورکوئ، مې بالکل ترغیبات ورکوو. ټریننګ یوازې نه، ورته وایي چې ورځئ په دې کافرو. یو ټریننګ څه ته وایي؟ نو خدای دې په دې خاوره اسلامي نظام راوستلی. به هر صورت رونو امام مالک رحمت الله علیه ورته څه وایي؟ وی تا خو دا خبره ماته وکړله، وی زما م ووره، وی زما دې قسم په خدای وي چې تر کم وخت نه زه د پیغمبر علیه السلام د حدیثو دې درس ته ناست یم او دې ګدی باندې د نبي اسلام درس ورکوم. وی یو شپه په ما داسې نه ده تېره شوې چې د نبي علیه السلام سره مې د په هغه شپه کې په دې کیفیت ملاقات نه شوې. هره شپه د دواړو جهانو سردار را تر غاړه وځي، هره شپه مې په دې تندي باندې ښکلی. امام ابو داود رحمت الله علیه ته حضرت سهل تستری رحمت الله علیه راغی، چا ورته وی دا څوک دی؟ راغی ستړي مشي ورسره وکړل. وی صاحب و دې نه پېژند؟ وی نه. وی دا سهل تستری دی، لوی بزرګ دی. امام ابو داود ورپاسې وی صاحب او مې نه پېژندلی، خفه نه شي.
سهل تسری ورته وي یو مقصد لراغلی ما، یو خبر لراغلی ما، او زما سوال جواب به پوره کوي، وعده را سره وکړه. امام ابو داود ورته وی بالکل وعده ده، خو یاره که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی. وی څه وی؟ وی دا ژبه دې راوباسه چې یو بوټی یې دله ښکل کړم. وی ولې؟ وی ځکه په دې ژبه ته د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس کوې چې دا دله ښکل کړم. نو د چا په زړه کې چې د نبي علیه السلام سره محبت وي د هغه د حدیثو سره به هم قدر وي، د هغه د کلي سره به محبت وي. نو مدینه منوره چې سړی ورشي د نبي علیه السلام په کوڅو کې ګرځي، د هغه په خاورو کې ګرځي او په نبي علیه السلام درود وی. مالته کې یو لوی بزرګ دی، یو لوی عالم دی، هغه سره مې په دې خیري حج کې ملاقات وشو، صوفي محمد اقبال صاحب د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه خاص خلیفه دی، په مدینه منوره کې اوسېږي. هغه له ملاقات له ورغلم، یاره یو عجیبه خبره یې راته وکړه، قسم دې د زړه باندې مې داسې مې ګوره مونږ حج له راځو او دا کیفیت خو مونږ ته بالکل نه دی معلوم. ما ته مولانا تاسو چې د نبي سلام له ورځئ څنګه کوئ؟ مې صاحب خو بس ورشو په پیغمبر سم باندې سلام وکړو، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، بیا په ابوبکر صاحب بیا په عمر فاروق او بهر ته وځو. ما ته نه کنه دا کیفیت هم غلط دی. صوفي صاحب راته هغه کې یو درد پروت، ما ته وی د سلام طریقه درته وښیم. مې جی وایه، وی چې ته کله د نبي علیه السلام سلام له ورځې نو مخکې مسجد نبوي کې 2 رکعاته نفل وکړه د توبې، 2 رکعاته نفل وکړه او توبه وباسه د ګناهونو، او بیا چې کله آقای نامدار ته مخامخ شي نو چې سلام واچې نو دا ورته ووایه چې ای د خدای پیغمبره زه تا په خپله توبه ګواه کومه ګورئ، او الله ته مو وایه چې خدای دا د دواړو جهانو سردار او د دواړه یاران دا مې درته په خپله توبه ګواه کړل، خدای زما توبه قبوله کړي. الله مې په دې کیفیت چې سړی سلام کوي حضور پاک ته مخامخ ودرېږي، دې کې به خوند یو که به نه. بیا چې ورشي صاحب جنت البقیع ته د نبي علیه السلام د لوڼو مبارکو قبرونه دي پکې، د هغې د ازواجو امهات المؤمنین قبرونه دي پکې، او پکې صاحب د صحابیاتو د صحابو قبرونه دي پکې. هلته به ورشي، احد ته به ورشي په مدینه منوره کې، هغه جهاد چې کوم د احد په میدان کې شوی دی، او بیا د میدان په منځ کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی، د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه قبر دی، د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه قبر دی، بالکل میدان کې ټول منظر به ترا مخکې شي. بیا مساجد خمسه 15 جوماتونه دي چې کوم ځای غزوه خندق شوی دی، غزوه احزاب شوی دی، ایرونو دا ټول ارس سړي ته به معلوم شي او مونږ به وله ورشو، خو که زمونږ په زړه کې د مدینې منورې او د بیت الله هغه ذوق او شوق پیدا شي او خدای دې پیدا کړي. نو حج چې څنګه عبادت دی، د عبادت نه علاوه د خدای او د پیغمبر سره د محبت او د عشق یو نمونه هم ده. بالکل حاجی چې وي لکه د عاشق غوندې روان، عاشق چې د معشوقې په تکل کې رواني، سر تور سر، نه جامې ته خیال نه پیزار ته خیال، دغه رنګې حاجیم دی. یو صادر د پرتوک په ځای ځان نه تو کړي، یو یې د کمیس په ځای نه تو کړي، لکه کفن 2 صادرې ځان نه تو کړي دي، سر یې سرتور دی، نوکونه یې غټ دي، ویښتې ببر دي، او د خدای او د پیغمبر په تکل کې او د دین په تکل کې روان دی، او لبیک لبیک اوازونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي ځکه چې د عشق مقامم دی، د عشق منظرم دی، او د عشق نه بغیر یو اهم عبادت هم دی، او د هغې ځایونو امکنو سره تعلق دی چې کوم زمونږ د دین مرکز دی. ځکه د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کوم سړي حج وکړي او حج کې ناروا او غلطې خبرې ونه کړې، ملګرو سره جګړې ونه کړې، او دې کور ته راغی، د وړو ګناهونو نه به داسې پاک شي لکه مور نه چې پیدا، او که توبې وکړي د لویو ګناهونو نه به هم خدای پاک کړي. او توبې خو هلته کې ښه ده خامخا بس، بیا ملتزم ته چې ور مخامخ شي د بیت الله خوا کې حجر اسود نه تر د بیت الله د دروازې مبارکې پورې لږ ځای دی، ملتزم ورته ویل کېږي، دعا د قبلېدو بهترین ځای دی. هلته کې چې ودرېږي او درشل مبارک لږ اوچته ده، هغې پورې لاسونه ولګوي، نو حاجیان صاحبان لګیا دي، فقیر ببابکه، یو فقیر ستا دروازې له راغلی دی، سائل ببابکه، یو سوالګر ستا دروازې له راغلی دی، خو هلته کې د دین سوال کوه. زما یو ملګري ما سره حج ته تللی، راغې خندلې، ما لکه څه چل شوی دی؟ ما ته وایي مولوي صاحب ناشنا واقع مې ولیده، په ملتزم سره یو پنجابي لګیا دعا غوښته، یو پنجابي د پاکستان اردو کې لګیا دعاګانې غواړي، او لاسونه بالکل هغه بالکل ځای ملاوېدل مشکل دي، په ډېر لوی تکلیف ورته ځای ملاوېږي، ځکه لږ ځای دی، دومره ځای دی، 2 کسه پکې لو درېدی شي. یو پنجابی لګیا دی او جاړي او د خدای صفتونه کوي، یا الله ته ډېر لوی مهربان بادشاه، خدای ته ډېر لوی ذات دی، او جاړي. وایي زه سره خوا کې ودرېدم چې دا خو ډېر په زړه باندې بس سوری دی نو، او ډېر زیات داسې حاجي دی چې بس زړه ډېر لوی درد کړی دی، دې کې څه دعا کوي نو زه په امین ویم.
او مشر سړی دی داسې تقریبا بوډا هم نه دی خو داسې درمیانه غوندې سړی دی او لګیا د خدای صفتونه کوي او جاړي تو بڑا مهربان ہے تو بڑا مهربان ہے او لګیا دی دعاګانې کوي نو چې دا ځان یې پوره ستړی کو جاړي وی اے اللہ اے رب اے رب جب میں پاکستان جاؤں مجھے ایک خوبصورت بیوی عطا فرما لاس مې اوچت کو مضبوطه سپېړه وکړي خدای دې بې خوباسه که جنت تېره خدای نه غوښتو سې ور رسولې دومره دې وجاړل ایله به دلته خدای نه ښځه غواړې کمبخته نو بعضې خلک دغه دنیا دپاره سوالونه کوي ټیک ته د دنیا دپاره هم دعا غوښتل ښه دي خو لیکن یوازې دنیا نه منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الآخرة من خلاق اخرت نه غواړي صرف دنیا غواړي دنیا به دې شي اخرت به دې نه شي دا غواړه چې خدای دنیا کې خوشحالي راکړي اخرت کې هم راله خوشحالي راکړي عجیبه جاني چل هم نه زده کړی مولانا صاحب موږ سره یو خادم و خادم مال راغی ما ته یاره نو اشنا خبره درته وکړم وی یو حاجي لګیا دی بیت الله نه تاویږي نو طواف اوو چکر ورته وایي نیت به وکړي او د حجر اسود نه به شروع کړي په حجر اسود یو چکر بیا به شروع کړي بیا بل چې اووه چکر یې پوره کړي دا طواف پوره شو بیا به 2 رکعاته ورپسې واجب وکړي یو بوډا بابا دی او پښتون دی د مانسرې د علاقې دی دا راته یو خادم و د بیت الله خدمت یې کو دا خادمان چې کوم دي حج دپاره هغه راته وی لګیا تاویږي وی ما راغی ما ته چې پښتون یم چې یو پښتون یم وی چې یاره یو تپوس ته نه کوم چې وایه وی دا خلک به کله ودرېږي زه خو یې مړ کړم ستړی کړم وختي راسې تاویږم 2-3 ګنټې مې وي چې ټول خلک راوایي دا به کله ودرېږي وی چې بابا دا ودرېږي نه تو ودرېږه هغه وی بس دا چکر شروع شوی دی چې دا خلک کله ودرېږي وبدرېږي مې خپې راله ماتې کړې غریبانان بالکل نه خبره پته نه لګېږي خلکو ته یقین وکړه چې حج لځې عالم نه به ځان پوهې تپوس به کې یا خو ځان سره عالم ملګری کا او یا عالم نه پوره ځان پوهې که هلته کې چا به اندام اورېدلي چا نه یو غلطي شوي چا نه زمونږ د کلي یو حاجي دی وفات شوی دی خدای پاک دې وبخي هغه راته په خپله خبره کوله دا زما چې شمدید واقع ده ما ته مولانا صاحب وایي تاسو د خلک لږونې پوهوئ که نه مې څنګه ما ته وی چې کله د عرفات او د مینا د ورځې یادولې وی چې دغه ورځې راغلې وی ټول خلک لاړل مینا ته او عرفات ته وی ما دې خلکو دې کمبختیانو مزې صحرا کې څه کوې وی خلک لاړل بس حجر اسود ته ورلاندې وتم او ښکلو به مې مې ته مینا او عرفات ته نه تلې وی نه یم تلې وی هلته مې سکول په ځنګلو کې بله ورځ لاړم مې تاړو تلې نه وي بلکل نه یم تلې وی حجر اسود مې ولې نه ښکوله اله خدایه مې حج دې نه دی چې وی کمبخته عرفات ته چې هغه مخصوص وخت کې لاړل حج دې ونه شو ما پورې وخندل ما ته وی ته پرېږده وی وی حجر اسود څومره فضیلت دی او د عرفات د میدان څه فضیلت یعنې هغه په هغه خپلو دلایلو لګیا او دلیل خو بیا شیطان چې درته ذهن کې دلایل واچي هغه سره څوک مقابله کولی شي به هر صورت ورونو حج بدل ته زده کړې نو لاړ به شي چا ته پته نه لګي طواف دوران کې بیت الله ته سینه مخامخ کول طواف سره فاسدېږي او صاحب خلک به راشي طواف دوران کې دلنه او په بیت الله ورمنډه کې سینه وغوري مګي څه کوې وسه او یو خو چې هلته څوک څه کار کوي ټول خلک همغسې کوي یو کس که پاسېده بل هم پاسي بل هم په چې دې کې به څه چلي ما سره یو ملګری طواف دوران کې هلته کې کړی دي هلته یې ورته رسۍ اچولي او د بیت الله دا غلاف یې پرې تړلي نو د حج دوران کې هغوی دا غلاف اوچت کي او دا غلاف ولې اوچتوي ګټې مبارکې ښکاره شي زمونږ دا خلک ځي نو د غلاف نه ټوکړې تبرکن پرې کوي تبرک دپاره لاړ شي چاکورو باندې غلاف نه ټوټه پرې کړي مې دا خو عجیبه تبرک دی دا خو ناشنا تبرک دی د خپل استاد او پیر نه کمیس پرې کا تبرکان به ځان سره کېدم خو دغه مثال شو که نه یا د ګیرې ویښته چې وباسه صندوق کې به ځان سره کېدم اوس بیت الله غلاف ټوکړه پرې کوي نو هلته خلک څه کوي رومال به راوایي د حاجیانو صاحبانو ته پته لګي حاجي صاحب تپوس وکړي دا څادر به راوایي نو بره غلاف ته به یې ولي داسې یو به مولي بل به مولي یو به مولي بل هلکه دا ولې یاره د غلاف پورې چې زما څادر ولګي چې دا برکتي شي نو ما چې اول خو دا طریقه ښه نه ده او که بالفرض ته د غلاف پورې مګې دې دپاره مګې چې دا غلاف بیت الله پورې پیوست نو بیت الله پورې کمبخت ولې نه مګې چې بره سر ته یې ورولي ناکړی وه هغې ټنګ ټنګ شروع شو زما اوښیم دی زما د حج ملګري مو هغه ته مې حاجي صاحب مې دا ټنګ ټنګ داسې شو هغه خندل وی یاره دا د یو وجیخ پټ کړی پورې ولګېده ټنګ یې وکړه نو بل چا وکتل چې د ټنګ کې م جوړ څه چل څه نه هغه راغی کړی یې ټنګ ورکړه خلک هغې پورې وختل ټنګه 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 ټنګ دا زمونږ د حاجیانو کار بالکل خو یو خدای لکه هر ځای ته به دوی استلام کوي حاجیان صاحبان صرف حجر اسود ته چې مخامخ شي استلام به کوي بل ځای به نه کوي دوی صاحبه چې کم ګوټ ایني لاسونه به ورته اوچتوي کم ګوټ چې ایني لاسونه به اوچتوي صفا مروه کې دعا ده صفا ته وخېږي مروه ته وخېږي لاسونه پورته کې دعا به وغواړي هلته م استلام دی کله بیت الله دروازه وویني هغې ته م استلام کوي بالکل خلکو ته چل نه ورځي او حج ګران د عمل نوم دی هر عبادت
عمل کم لري او حج کې عمل زیات. دې وجې نه خو چې څوک د حج نیت کوي یا د عمرې نیت کوي نو پکې دا وایي چې خدایه ته راته آسان کړي، یسره لي، ما ته خدای آسان کړي. مونږ چې کې د اسانتیا دعا د خدای نه غواړي، هغې کې د اسانتیا دعا غواړي. ځکه ټول عمل دی. به هر صورت ورونو حج ډېر قیمتي عبادت دی، ام مالی دی او ام بدنی عبادت دی. مال بدیم لګیږي، بدن بدیم لګیږي، او کړاوم پکې او د وطن نه لرې کېدلم دي. ځکه په خدای پاک لوی اجر او ډېر لوی ثواب ورکوي. نو چا باندې چې حج فرض دی او چا کړی دی خو خدای پاک دی وله قبول او منظور کړي. او که چا حج نه دی کړی او پیسې ورسره لازمن د کال د حج داخلو کې ولاړ دي شي، هېڅ پته نه لګېږي که چېرته مړ شوې او حج دې په ذمه پابندۍ سره پاتې شو در باندې لاس او دې نه کړ، خدای پاک به د قیامت پر ورځ مضبوطه سزا درکوي. بلکې قرآن حدیث کې خو نبي هم ډېر تهدید او زورونه ورکړې ده چې چا حج ونه که فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا. حجت مې درته نشته، که یهودي مرې او که عیسایي مرې، نو حج چې په چا فرض دی لازمن تل پکار دی. او که په چا باندې فرض نم دی نو خدای ته اسانه ده. د خدای نه چې دعا غواړي د خدای د فضل نه بغیر نه کېږي. مال غواړي، دولت غواړي، خو ورسره د الله فضل هم شامل حال شي. که د خدای فضل شامل حال نشي ګورې بیا هم څه کار نه کېږي. مونږ باندې د خدای ډېر لوی کرمدار چې مونږ خدای مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. او د مسلمانانو نه پس خدای پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي. او حج غوندې عظیم داسې عبادت دی چې د مسلمان دپاره یو چکر دی، خو د چکر پکې د سیل پکې نوم هم نشته. ګورې خدای پاک تېره سیل هغه نوم روک کړی. کله که زه وایم یو سړی سیل چې دی اوبو لدي یا غر لدي یا واورې لدي، هغې کې په مکه مکرمه مدینه منوره کې د سیل اسم نشته. د تفریح دپاره چې کوم مقامات دي هغه پکې نشته. مې خالص خدای د عبادت په نیت دا ځایونه جوړ کړي دي او ډېر د خوند ځایونه دي، مبارک خلک پکې پاتې شوي دي. نو حج ډېر اهم عبادت دی او خدای پاک دې زموږ د ټولو په هغه کې نصیب او قسمت پیدا کړي. حاجي له تلل دا مسله د دین واورئ چې حاجي رخصتېږي هغه د کلي نه ویستل، هغه سره لږ مزل کول، دا هم ګورې سنت دي. ښه دا راتلو دپاره د حاجي مخې له تلل دا خو مستحب دي، سنت دي، لیکن تلل هم ګورئ نبي علیه السلام چې کوم مخکې عمر فاروق رضی الله عنه بیت الله ته ته د لاس نیونې ورسره د مدینې منورې بار ووت او د دعا درخواست کوي اخینا لا تنسنا فی دعائک، ای رورکې د مینې لف ګورې په خپل دعا کې ګورې مونږ یېر نه کې. مونږ علما لیکي دي نه دا معلومیږي چې سړی حج لذي ته ورته ووایه چې ما په دعا کې یېر نه کې، ما دعا وغواړه او لږ مزل ورسره وکړه. او دا مثلا ته معلومیږي چې افضل سړی د ځان نه په مرتبه کې چې کم کمي د هغه نه هم د دعا طلب کولی شي. او بیا چې حاجي صاحب راشي هم دعا ته وغواړه. نو مونږ به هم د جمع دعا وکړو. او زمونږ د حاجي صاحب راغلی دی دی به پې امین ووایي انشاءالله. نو ممکن ده چې خدای پاک به زمونږ ټولې دعاګانې قبولې کړي. دعا کوي د جمع یا الله زمونږ د حاجي صاحب چې د حج نه راغی خدای ته د حج قبول او منظور کړي. الله چې د کوم عبادات کړي دي هلته کوم عمره کړي ده، طوافونه کړي دي، دعاګانې کړي دي، الله ټولې ورله قبولې منظورې کړي. خدای پاکه مونږ چې څومره ملګري دي په چا که حج فرض دی او که فرض نه دی، خدای مونږ د بیت الله د ملاقات له بار بار بوتلی کړي. خدای زمونږ پکې نصیب او قسمت پیدا کړي، زمونږ شوق او محبت ورسره پیدا کړي، د هغې د تللو د لارې توفیق مو نصیب وګرځولی کړي. دا چې دا پروګرام جوړ کړی دی هغې دپاره دعا کوي چې خدای پاک یې اجر داری او نصیب وګرځولی کړي. زمونږ د محترم رور حضرت مولانا صاحب دپاره دعا کوي چې د په عمر کې، د په علم کې، د په تقوا کې، د په اعمالو کې خدای پاک برکت پیدا کړي. دې مدرسې ته دعا کوي الله ته کامیابه کړي، خدای دین کار ته نور هم واغېستلی کړي. ځکه دا ډېر لوی همت کوي، د دین یو ډېر لوی خدمت کوي. نو خدای پاک دا خدمت د دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. کم خلک چې د مدرسې سره امداد کوي مالي یا بدني، یا الله هغې د دواړو جهانونو د اجر او صلې ورکړي. د دې مدرسې مدرسینو ته دعا وکړئ چې خدای پاک د دې په علومو کې ترقي او د دې په علومو کې برکت پیدا کړي او د دین کار زموږ ور دینه خدای پاک واخلي. دا دعا غواړئ د خدای نه چې خدای زموږ په دې خاوره اسلامي نظام راوستلی کړي، زموږ علماو سره، دیندارو خلکو سره، نیکانو سره، او خدای د دیني مدرسو سره محبت او مینه پیدا کړي. د دین علماو ته دعا وکړئ چې خدای پاک د هغوی په علومو کې ترقي پیدا کړي، د هغوی په ابدان او اجسادو کې خدای برکت پیدا کړي. اله العالمین څومره حاضره جمع چې ناسته ده خدای دې په زړونو کې چې څه حاجتونه دي شریعت سره موافق دي الله ته وله پوره کړي. یا الله زموږ مریضانو له شفا ورکړي، قرضداران هم د قرض نه خلاص کړي، د حلال رزق هم نصیب کړي. کورونو هسپتالونو کې څومره مریضان دي الله ټول له شفا نصیب وګرځولی کړي. یا الله زموږ د ټولو د بیت الله حج عمره او طوافونه نصیب وګرځولی کړي. خدای پاکه مونږ ته د لاس نیولي دي، مونږ خدای ډېر بې کسه یو او ډېر بې څوکه یو، تا ته محتاجه یو. خدای زموږ دعاګانې قبولې منظورې کړي. یا الله زموږ په زړونو کې د اخلاص او د
صحیح نیت عبادت نصیب وګرځولې کې، او توحید صحیح عقیده مو خدای نصیب وګرځولې کې. د نبی علیہ السلام د راوړل شوي خدای پاک د پیغمبر اعظم او د خدای پاک ستا او ستا د نبی راوړل شوي دین خدای زموږ نصیب وګرځولې کې، په هغې باندې مو مرګ نصیب وګرځولې کې. د نبی علیہ السلام د لاس مبارک د حوض کوثر وبم خدای نصیب وګرځولې کې، د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلې کې، د حشر او د ځنکدن او د نورو تکالیف و شاقه د دنیا او د آخرت نه الله محفوظ وساتلې کې. بیا هم دعا کې د دې وطن د علاقې علماو ته، علما په دې وطن کې په مخ د ځمکه د خدای لوی رحمت دی چې دې د خدای پاک دراز عمرونه ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.